د خاص د ګردو د کانو د پارا دا آیت مبارکه د سوره بقره 74 نمبر 74 دیکھیں د سوره بقره 74 نمبر آیت خلی کئی بید دی زینا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ دمر آیت شو طریقہ بداوی طالبانو طریقہ که تاسو په کاغذ باندې د دې نه ډېر سختونه لیکئ نو د عامو کانو مانو د پاره 3 سختم کافی دي چې روزانه سکی یو سخت که کانې غټ وي اوه سخته ورله لیکئ او که ډېر غټ وي نو بیا پوره 11 سختونه ورله لیکئ څو ورله لیکئ 11 سختونه ورله لیکئ ټیک شولو او که داسې طریقه کوئ زما خپله طریقه دا ده چې دا آیت مبارکه په یو کاغذ باندې ولیکئ او بیا هغه کاغذ په یو بوتل کې په یو جګ کې په یو بالټي کې څه شي کې واچوئ او هغه د اوبو نه ورسره ډک کوي او هغه مریض دی د هغې نه ډېرې اوبه څکي که کمیدې نورې دې ورچوي که کمیدې نورې دې ورچوي پوره 7 ورځې مسلسل د هغه اوبه وڅکي که د کاڼو صفایي راغلې وه ډېره ښه که نه وه راغلې په 7 ورځ د هغه اوبه ختمې کړي بیا ورله دوباره بل څه ولیکئ 7 ورځې به د هغې سره هم دقه طریقه وکړي انشاءالله کار به درله کوي او کړی دی زما خپله پې تجربه ده کاڼي ورسره څه کېږي لکه ورځېږي بس الله رب العزت یې ورسره ورځي